ننګیالي قبلوي ګور خو نه دی رنتن بور. لس په کال پرې ننوځي ځینې وځي درې څلور. ننګیالي د ننګ دپاره په هر څه لګوي اور. سر په دار لږ شوی ښه دی نه لږ شوی په پیغور. قیمت سړی پرده دی نه د مس اتې په زور. دا کومې دوې لارې چې د خوشحال مخ ته وې او د ده به پرېکړه کوله چې پر کومه یې روان شي. په هغوی کې له مغولو سره د رزم جنګ لاره له غره سره سر وهل و. ولې چې هغه زمانه دا اوسنۍ زمانه نه وه چې له حکومته راووځه په پارلمان کې د اختلاف په ډله کې ورته کښېنه یا خپله ډله جوړه کړه او د واکمنو خلاف کار روان کړه. هغه وخت له واکمنو سره د اختلاف معنا د جنګ اعلان و او اورنګزیب چې د څومره لوی او څومره ټینګ سلطنت واکمن و، حالات چې څومره په کابو کې و او د دین او بزرګۍ په سپین پوښ کې چې څنګه ځان غښتی و، د هغه خلاف د جنګ اعلان کول د خوشحال دپاره په دې له غره سره سر وهل و چې دا جنګ به د پښتنو په مټ کاوه. یا به دا ووایم چې پښتانه به یې مغول ته راپورته کول. پښتانه راپورته کول شونې خبره په دې نه وه چې په ټولنیزه توګه نه هغوی دغه وخت له حکومته کومه بېزاري محسوسوله نه د دین په اړه کومه داسې اندېښنه ورسره وه چې که جهاد ته واستول شوي وای نو تورې ته به یې لاس کړی وای، او نه په خپلو کې د سره یو کېدو کوم داسې ارمان یې په زړونو کې شتون درلود چې که چا د سکروټې په شان پوکلی وای نو لمبه به ترې راپورته شوې وای او د پردۍ واکمنۍ لمنه به ترې اور اخیستی وای. ځکه نو خوشحال پر دا درېیمه لاره باندې هم غور کاوه چې که دا دعا مې نه قبلیږي چې مرګه دومره مهلت ورکړه و خوشحال ته چې جمدرده دې یې په وینو سور کړم. نو دا خو مې په وس پوره ده چې له مغولو سره هره اړیکه وشلوم، د جومات په یو ګوټ کې کښېنم، الله الله لرم او تربیت به د هلکو زامنو کوم. د جنګ لارې په دې هم ده ته واره نه خوړه چې عمر یې په شمار تر 80 تېر و. په زامنو کې یې هم داسې ننګیالي نه و چې د ده کار به یې ورپسې جاري ساتلی وای، بلکې دا ویل به بې ځایه نه وي که سړی ووایي چې جنګ ته د وردانګلو په لاره کې د ده مخ ته تر ټولو لوی خنډ همدغه و چې عمر یې اخر وخت و. ده ته رسېدلی دی. دی تر توره پورته کولو لږه موده مخکې هم داسې وینا کولو ته اړ ایستلی و چې د فساد فکر مې نشته، خدای حاضر دی چې خپل وخت به تېرومه، وخت اخر دی. هر څوک خوشحاله د لارې د ټاکلو په اړه خپله وروستۍ پرېکړه نه وه کړې، مګر دا پرېکړه خو یې نو کړې وه چې له حکومته سره به نور تعاون نه کوي. خو د خوشحال او مغولو ترمنځ تر اوږد تړاو داسې ژر او دومره په اسانه د شلېدلو نه و. په تېره بیا په دې چې خوشحال هغو خلکو څخه اوسې د ژوند په هره څانګه کې د سړیتوب په لوړه پوړۍ ولاړ و. هغه له هغو خلکو څخه نه و چې په جنګ او مینه کې هر څه جایز بولي. هغه که په میدان کې له آسه راپرېوتلی وای نو دومره نه خوږېدو لکه د سړیتوب له بامه په راپرېوتو چې خوږېدو. ځکه نو په دغو حالاتو کې همداسې ډېرې موقعې راغلې وې چې ده پکې د نمک او دوستۍ خیال وساتو. په دغسې موقعو کې یوه دا هم وه چې په دغه دوران کې امیر بخشي محمد امین خان د کابل صوبهدار شو. دغه سړي د جیل په زمانه کې له ده سره دومره ښه کړي وو چې
چې دی وایي که ازار تورې جمدر غیشي وریږي ده نیولی دی زما پر سر خپل ډال ځکه یې نو ضمیر دا نه منله چې کوم څه چې دی له مغولو سره په نیت کې لري د هغه پیل له خپل همدې موسن نه وکړي په دا یې تړاو ورسره ونښلاوه چې هغه وغوښت نو ورغلی په همدغو شپو کې د خیبر پیښه په 1282 منځته راغله د دغې پیښې پیلامه د صافیانو د یوې پیغلې بې عزتي وه چې د درو حکومتي عسکرو لخوا شوې وه او صافیانو هغه 3 واړه وژلي وو. حکومت چې د دغو وژونکو ته سزا ورکولو هڅه کوله نو د سیمې پښتانه قبایل یې په ننګ ودرېدل او حکومتي لښکر یې مات کړ. محمد امین اوس غوښتل چې پښتنو ته د خپل دغه عمل سزا ورکړي مګر خوشحال د دغه ګام د نه پورته کولو مشوره ورکړه. هغه خوشحال ته وویل چې ما ته له جیله راخلاص کړی یې خو ته له ما سره د هغه یخ نیولي مار کانه کوي چې یو سړی د دې دپاره په خپله توبره کې واچوه چې تود به شي هغه چې تود شو نو خپل همدغه ساتونکی یې وچیچئ ځکه ستا په خوله وکړم نو باچا به نه وایي چې دی له پښتنو ووېرېدی. خوشحال چې دغه پیغور واورېدو نو ورته ویې ویل چې داسې ده نو راځه زه له مخه ته راپسې. خو جنګ چې کله په خیبر کې وشو نو محمد امین خان داسې شرمناکه ماته وخوړه چې 40,000 لښکر یې تار په تار شو خزانه یې ولوټل شوه ښځې او نور خپلوان یې ووژل شول مور خور لور یې سره له ډېرو نورو مغولو مېرمنو د پښتنو لاسته ورغلې چې بیا یې د ډېرو پیسو په بدل کې راخوشي کړې او دی په ډېر بد حال کې پېښور ته په تېښته راغی. په دغه جنګ کې مومندو صافیو اپرېدیو او شینوارو برخه اخیستې وه او کوم پښتانه چې د مغولو په لښکر کې وو هغوی هم ورسره پټ لاس درلود. د جنګ مشري ایمل خان مومند او دریا خان اپرېدي کړې وه. له دغو 2 اتلانو سره بیا وروسته خوشحال خان لاس یو کړ او له اټکه تر کابله پورې یې مځکه مغولو ته سور طبخی کړ. نور بیا